د تکبیر اولا فائدہ درته ویم. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى. چا چې 40 ورځې په جمع سره مونځ وکړو او داسې جمع چې په هغې کې د تکبیر اولا را لاندې کړه، داسې جمع چې امام الله اکبر ویل دا په سب کې ولاړو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کتب له براءتان، د دغه خوش نصیبه انسان د پاره 2 براءت الله لیکي. براءة من النار، الله د اور نه آزادوي، و براءة من النفاق، الله د نفاق نه خلاصوي. دا انسان هیڅکله جهنمي نشي کېدی، دا انسان هیڅکله منافق نشي جوړېدی، د منافقت نه الله خلاصوي. زما محترم ورکوټې عمل دی. اسې که ډېر مسلمانان راجمع شي او ته ترې تپوس وکړې چې په دې حدیث باندې به چا عمل کړی، والله موږ خو په دې باندې عمل نه دی کړی. ورکوټې عمل دی، 40 ورځې. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي 40 ورځې که چا د تکبیر اولا سره جمع وکړه، الله ورته 2 عظیم انعامات ورکوي، د اور نه خلاصوي، د منافقت نه بری کوي. دا انسان جهنمی نشي کېدی، دا انسان منافق نشي کېدی. زما محترمو مونږ خو د دې اهتمام هم نه کوو، مونږ خو د دې اهتمام کوو چې اخرنی رکعت دی زه دا خو به را لاندې کړو. والله کله کله سړی سم په ځان باندې ویرېږي چې د هغه منافقت هغه خصلتونه خو به په ما کې نه راغلي. زما محترمو منافقان داسې نه و چې ګینې منځونه به یې نه کوو، زما او ستا په شان منځونه یې کړي، سجدې به یې کولې، اوږده اوږده رکعتونه به یې کوو، خو بعضې صفتونه یې الله بیان کړي دي. الله وایي وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. د منافقانو یو بد صفت ده چې مونځ ته به پاڅېدل سس سس به کېدل، شاته شاته به کېدل، تادي به یې نه کوله. د الله د ملاقات هغه شوق او جذبه به یې نه وه، مخکېوالی به یې نه کوو چې یاره مخکې راشم مونځ ته، تم ځان ته وګوره زم ځان ته ګورم. زما استاد د جومات سره کوم عمل دی، مخکېوالی کوو که وروستهوالی کوو، په وخت راځو که نه شاته شاته کېږو. قرآن کې الله فرمایي د منافقانو صفت دا دی چې مونځ ته سس سس کېږي، سس سس. راځئ زما محترمو په دې حدیث د نن نه عمل کوو انشاءالله چې موږ به تکبیر اولا نه قضا کوو. تکبیر اولا معنا ده چې اقامت کېږي چې ما او تا جومات کې ولاړي. ورکوټې عمل دی، الله په د اور نه موږ خلاصوي، د نفاق نه الله سبحانه وتعالی موږ بری کوي. زما محترمو دا غټه خبره ده چې الله دې د نفاق نه بری کړي.